سمینار علمی یک روزه تحت عنوان دوره زرین اسلام چیست و چه جایگاهی در تاریخ امت اسلامی دارد از سوی اداره علمی و تحقیقاتی کلمات در ولایت خوست برگزار گردید. در این سمینار اساتید پوهنتون خوست، معلمان مکاتب، علما، محصلان و صدها تن از شاگردان اشتراک نمودند. در جریان این جلسه علما و اساتید پوهنتون ولایت خوست برای اشتراک کنندگان در مورد دوره زرین اسلام و پیشرفت‌های بی‌سابقه مسلمانان در عرصه‌های علم، هنر و طبابت سخنرانی کردند. دغه زرین دور چې مونږ لاس ته راوړو، الله عزوجل دوه شرایط ورته وټاکل. یو ایمان وعد الله الذین آمنوا او یو اعمال صالحه وعملوا الصالحات. نو که مونږ ایمان ولرو، مونږ اعمال صالحه ولرو، الله عزوجل به مونږ ته بیرته هغه طلایي و زرین عصر رمات کوي. همچنین سبحان الله اعظم آمر نشرات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست به نمایندگی از جوانان ضمن قدردانی از اداره علمی و تحقیقاتی کلمات بابت راه اندازی چنین برنامه‌ها خواستار افزایش برگزاری سمینارها و نشست‌های مشابه گردید. او د کلمات علمی تحقیقاتی درې څخه مهمه همدغه ده چې په خوست کې صرف دغه یو سمینار باندې بسنه مه کوئ، بلکې دلته موږ د تاسو څخه غواړو چې خپله اداره په خوست کې فعاله کړئ. بس تا د پرسونل سره راشئ، د خوست ټولې ادارات به انشاءالله تعالی د تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ وي. در پایان این نشست اشتراک کنندگان و محصلان از برگزاری چنین برنامه‌ها ابراز خرسندی کرده و بر تداوم و افزایش برنامه‌های مشابه از سوی اداره علمی و تحقیقاتی کلمات تأکید ورزیدند. د کلمات ادارې نه موږ غوښتنه لرو چې په خوست کې همدا ډول نوره سمینارونه رامنځته کړي او بعضې مختلفې سلې باید تر خوست ولایت کې د ځوانانو لپاره رامنځته کړي. نو دا خو ډیره بهتره ده په خوست کې او نورو ولایتونو کې که دا ډول سمینارونه دایر شي د ځوانانو د فکري اصلاح په خاطر ډیر بهتر دي. الحمدلله موږ ډیر خوشحاله یو او دوی راویا مو چې اورېدله لومړی ځل و، نو دې څخه موږ ډیر خوشحاله یو. دې څخه موږ همدا غوښتنه ده چې همدغه ډول برنامې په خوست ولایت کې برابرې کړي تر څو زموږ ځوانان لا د علمي څخه برخمن شي.